بمین وچا بیار بیللې وینا ښکاري چې ته هم شوګیرې کړې په نیمه شپه دې د بنګړو شړنګار راځېنا ډېر ښه نو ما چرته داسې ځای ته بوځئ دلته مې هر ساعت له سترګو اوښکې ځینا ته به مې یو ځای بل ځای ګورې زما به ستا دیوال ته ساه ختلې وینا رنګ مې پتا پسې زړېږي خلکو ته وایم چې نفلي روژې لرما جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره زما او خدایا اتلس کاله شپه کړې سبا یې مکړې جانان بل وطن ته ځینا ماته دې لګې شپې بانا کړې میاشتې دې تېرې کړې کلونه دې شمېرمه ډېر ښه او دیدن که وشي او نه شي د یار تر کلي تله راتله مزه کوینه د ملکنډ سر نه دنګه د یار قلنګ سر په سترګو دې منامه او خبرې لنډې لنډې وایا د لارې منځ دی څوک به ځي څوک به راځينا په لار کې ناستې مزان جاړم خدایه د لارې مل مې راولې چې زما ډېر ښه یاره اول به کله کله راغلې اوس دې زړګی له مانه صبر کوم مینا د دروازې ملنګ ته وایه الله دې مل شو مونږ ور پورې کوو وا 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 یا به دې هسې زړګی بد وي یا به دې بل زمانه ښه موندلی وینا که رښتیا وایم بیا به ژاړې تا د یارۍ په منځ کې څه پرېښودې دینا یار په سفر ځې خوله به ورکم روج دې ماته شي شپې ته به ونیسمه اول دې راشي ما دې مړه کي جانان دې هله بیا پردي وطن ته ځینا ډېر ښه یاره ستا یارانه دغه نو شپول دی لکه ریښمن زړوکی ټول در پاتې شومه ستا یارانه دغه نو شپول دی لکه ریښمن زړوکی ټول در پاتې شومه چې ما بللې ته رانغلې اوس چې ته راغلې ما بند کړې دیدنونه ستا کتابونه سیلاب یوسه ستا د دیدن ارمان مې وچ کړل اندامونه ورک دې د ګوتې اشارت شه ما ټوله شپه لمسې پترخ کې ګرځونه دا ورځې تورې سترګې ګرځم د
د شپې په لپو لپو اوښکې تویومه د ځوانۍ ژونده مه تېرېږه ماته یو ښکلې د یارۍ ویلې دینه ډېر ښه او دا نیمې شپې پورې رانغلې سکروټې مړې شوې واس ایرو ته ناسته یمه په پټو زړونو خبرداره پروردګار لیونی ورپسې شومه او زما د زړه قرار راشه او زما د زړه قرار راشه ډېر کړی دلی یمه بس که په خلاشه هو ته مې لټولې د خپل زړګي ګوټونو کې د مصور د تخیل په ګلشنونو کې ته مې لټولې د خپل زړګي ګوټونو کې د مصور د تخیل په ګلشنونو کې د لږ ساعت د پاره راشه ډېر ښه او د لږ ساعت د پاره راشه ډېر کړی دلی یمه بس که په خلاشه هو د ټولو مینوالو ډیره زیاته مننه کوم څومره خلکو چې سلامونه را لیږلي دي ټولو ته په جمع وعلیکم سلام د شوکت سواتی صاحب د طرف نه زما د طرف نه د امجد خټک صاحب د طرف نه او د سواتی صاحب یو ځل بیا مننه کوو چې یاره په دومره لنډ تنګ وخت کې راغی او زمونږ هاسټل ته راغی مونږ سره کمره کې یو څو شیبې تېرې کړې او دومره ښایسته ټپې تاسو ته وویلې نو یوه پوښتنه به ترې کومه د خپل طرفه ستاسو دپاره چې د باسین صاحب هغه کم دوه شعرونه تاسو ویلي دي او د هغې هغه چې کوم غزل تاسو ویلی دی که هغه راته لږ زمزمه کوي نو ډېر خوند به وکړي سور لازمي نه دی خو پاسه یو ګلاب راته اوس د یادونو د موسم له سورنګاره راغلم واه 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 لږ غوندې ځای راله په سوري د نقاب راکا ډېر ښه د کلي خلک رات ټول په تماشا ولاړ دي سور لازمین دی خو پاسا یو ګلاب راکا یو ګلاب راکا یو ګلاب راکا یو ګلاب راکا څه د حالاتو لیونې کړمه څه تا لیونې څه د حالاتو لیونې کړمه څه تا لیونې ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونې 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 څه د حالاتو لیونې کړمه څه تا لیونې ډېر ښه هغه جنت پرېښی ما بل دنیا وباسي هغه جنت پرېښی ما بل دنیا وباسي لکه ادم غوندې زه هم یم د هوا لیونې ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونې 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 څه د حالاتو لیونې کړم او څه تا لیونې یو شعر دی سره ارشاد زما ډېر خوښ دی چې ته به هم یاره کله کله زړه کې داسې وایې ته به هم یاره کله کله زړه کې داسې وایې
دا د ژوندون ستړی سفر را سره دا لیونی ډېر دا د ژوندون ستړی سفر را سره دا لیونی ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونی څه دې حالاتو لیونی کړم اوسه تا لیونی. ډېر ښه شوکت صاحب، ډېره مننه ستاسو د کتونکو هم ډېره زیاته مننه او تاسو ټولو ته یو ځل بیا په جمع باندې وعلیکم سلام. مننه.